ټوله نړۍ 50 ملکونه زه د افغانانو غیرت، بیا د افغانستان د علماو غیرت، بیا خاص کر د امارت غیرت درته په ګوته کړم، درته ویښی. کم وجات 50 ملکونه کفار راغلي و افغانستان ته، راغلي و که نه و راغلي؟ بالکل خالص. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهدي په همدغه افغانستان کې وساتل که ونه ساتل، په دې فقیر بیچاره افغانستان کې. تاسو د اوس وخت کې وګورئ څومره پرمختللي ملکونه شته د موږ تاسې شاوخوا، لکه دا اوس نوې واقعه به زه درته وښیم، څومره په ټکنالوژي کې پرمختللي دي دا خلق، لیکن خپل رهبري ونه سوی ساتلی، بلکې په خپلو ملګرو کې نن ډېرو سیاستمدارانو دا خبره کوله چې خپلو ملګرو کې خیانت ورسره کړی، ورته په ګوته کړی اوسې دلته ده. بالکل دې ته متوجه څخه مهرباني. زه دغه یو بهترین پیغام درته لرم او دې ته مینه نور سوچ و فکر سو. افغانانو ته وایم، افغانانو ورونو ته، بیا په افغانستان کې د پښتنو مسلمانانو ته وایم، ټول قومونه راته قدر لري، خو پښتنو مسلمانانو ته بیا په افغانستان کې د امارت علماو ته په والله د دنیا د ټولو میډالونو حقدار همدغه علما دي چې باید په غاړو کې ورکړلی سي او په غاړو کې ورته واچولی سي. الله. تاسو وایئ ولې؟ تاسو وایئ ولې؟ د افغانستان علما بیا د امارت علما یو عجیبه شی درته ښیم، الله دې د دوی حفاظت وکړي، رب العالمین دې خارجي او داخلي دښمنان تباه او برباد او ذلیله کړي. امین. ټوله نړۍ 50 ملکونه زه د افغانانو غیرت، بیا د افغانستان د علماو غیرت، بیا خاص کر د امارت غیرت درته په ګوته کړم، درته ویښی. کم وجات 50 ملکونه کفار راغلي و افغانستان ته، راغلي و که نه و راغلي؟ بالکل خالص. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهدي په همدغه افغانستان کې وساتل که ونه ساتل، په دې فقیر بیچاره افغانستان کې. بالکل. په دې فقیر افغانستان کې سینیر ټکنالوژي درلودله، نه داسې اسباب و وسایل درلودل لکه نور هیوادونه. ټولو امریکایانو زور ورباندې ووهل، ناټو کفري نړۍ ورباندې زور ووهل، خو هیڅ چا خیانت ورسره ونه کړل له خپل رهبر سره، له خپل امیر المؤمنین. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر. د مرګ تر وخته پورې امیر المؤمنین رحمه الله دوی حفاظت وکړل، ساتنه یې وکړله، نه یو ملګری پکې خائن پیدا سول، نه یو ملګری پکې جاسوس پیدا سول، او په لکونو بلکې په میلیونونو ډالر جایزه ورباندې ایښې وه په امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله باندې. الحمدلله. تر مرګ تر وخته پورې ټولو وفا ورسره وکړه، بشک خیانت یې ورسره ونه کړل. تاسو د اوس وخت کې وګورئ څومره پرمختللي ملکونه شته د موږ تاسې شاوخوا، لکه دا اوس نوې واقعه به زه درته وښیم، څومره په ټکنالوژي کې پرمختللي دي دا خلق، لیکن خپل رهبري ونه سوی ساتلی، بلکې په خپلو ملګرو کې نن ډېرو سیاستمدارانو دا خبره کوله چې خپلو ملګرو کې خیانت ورسره کړی، ورته په ګوته کړی اوسې دلته ده. بالکل. په 10 ورځو په 20 ورځو کې خپل رهبر په لاس باندې ورکړل، ورباندې ویې وزل. متوجه دي ما په دې خبره مو سر خلاص نه سول. پرمختللي هیوادونه دي، ټکنالوژي لري، په ټکنالوژي سمبال دي، تیارې لري، جټ لري، وغیره وغیره ډېر شیان لري، خو خپل رهبري ونه سوی ساتلی. او مظلومو افغانانو د امارت علماو، امارت رب دې زر کلن کړه. امین یا رب العالمین. امارت رب جل وعلا دی، رب جل وعلا دی په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تاسې په شکل باندې اخلاصمن، مؤمن، سربلند، عزتمن، وفادار مسیران دی رب جل وعلا ټول اسلامي ملکونو ته ورکړي. آمین یا الله. آمین. تکبیر. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. الله دې په ټولې دنیا حکومت راولي، په ټولې دنیا. اللهم تاسو آمین. دغې نقطې ته د ما ډېر فکر و، ډېر سوچ مې و. ګورئ په افغانستان کې امارت اهل سنت والجماعت دی، الحمدلله. زه د اهل سنت پرتله درته کوم له روافضو سره. بشک. دا پرتله مې د دې لپاره نه ده درته کړې چې هوایي خبره ونه. ګورئ اهل سنت والجماعت له خپلو رهبرانو سره په هیڅ وخت کې خیانت نه ده کړی. بالکل. دا خیانت چې کوي همدغه خلق دي چې له خپلو مشرانو سره
خیانتونه کوي. بشک خپل امیر یې وساتل او ټوله نړۍ په اشر باندې ورته راغلې وه. کلی محاصره و د کفارو د نه ټوله خوا ده، په کلي باندې بمبارونه و، خو بیا یې خپل امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله امیر المؤمنین عمر مجاهد رحمه الله رحمة واسعه یې وساتل. لیکن په دا دومره ټکنالوژي کې دوی خپل رهبر له یو نتن ټول نوم بیا نه اخلم لدينا ونسوي ساتلی او فقط زمینیم نه دی ورغلي له بمبارې جینې ونسوي ساتلی. دا یعنی تاسو ته نور فکر وکړئ په دې خائن خلقو کې چې په خپل خیانت کوي، له خپل وزانو سره خیانت کوي. دوی له امام حسین علیه السلام سره خیانت کړی، دوی له علي رضی الله سره خیانت کړی، دوی له مسلم ابن عقیل سره خیانت کړی، دوی له حسن علیه السلام سره خیانت کړی، دوی له اهل بیت سره ټول عمر خیانتونه کړي. بشک الله اکبر الله اکبر. قاری صاحب دغه نقطې ته مینن اسی یو فکر ته مې راغله چې مال زه به دا له تاسو سره شریکوم، خو انشاءالله په تاسو کې ډېر داسې ویښیار خلک ستاسې تر مخ به مو له ورپام شوي. الله جل وعلا مو راته سرلوړي قدرمن او عزتمن کړه. ښه جزاک الله قاری صاحب. راځو اوس قاری صاحب محترم